السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د شهزاد محمدی مینوالو ته یو نوی او په زړه پورې خبر ورکوم چې شهزاد محمدی یو نوی لیک کې اخیستل شوی ده. نو که تاسو هم پرې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو در سره حتما لایک کړئ. نو دوستانو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د افغانستان شهزاد محمدی خو د افغانستان ملي ټیم کې لوبې نشي ترسره کولی ځکه دغه باندې بندیز لګولی ده. نو د هغه په وجه باندې دی د افغانستان ملي ټیم کې خو لوبې نشي ترسره کولی، خو بل خواته ورته افغانستان کرکټ بورډ دا اجازه ورکړې ده چې هر یو لیګ کې که تا واخلې ته ورکې لوبه کولی شي. لکه څنګه چې موږ هغه له سعودي لیګ وګورو یا بنګلادیش پریمیر لیګ وګورو، په دغه دواړو لیګونو کې شهزاد محمدی لوبې ترسره کړلې. خو زه به تاسو ته وایم چې شهزاد محمدی یو نوی لیګ کې اخیستل شوی ده چې دغه د نیپال لیګ ده. یعنې که موږ وګورو EPL په نوم باندې یو لیګ ده چې نیپال راباسلی ده او شهزاد نه علاوه په دغه کې نړیواله سطح باندې یو څو نور مشهوره لوبغاړي هم لوبې ترسره کوي. زه به تاسو ته وایم چې ډوین سمیت، اوپر ترنګا، اشم امله، لیم پرانکټ چې د انګلند یو فاسټ بالر ده، دغه لیګ کې به لوبې ترسره کوي. که موږ دغه لوبغاړي وګورو، شهزاد هم ورته ویلي دي چې زه تیار یم چې په دغه لیګ کې لوبې ترسره کړم. دې نه علاوه ډوین سمیت هم ورته ویلي دي چې د ویسټ انډیز دغه هغوی خو هر یو لیګ کې تیاریږي، او بل اوپر ترنګا چې د سریلانکا ده، دغه درې لوبغاړو خو ورته دا کنفرم کړی دی. یعنې موږ به حتما نیپال ته درځو، اول ته به په دغه لیګ کې لوبې ترسره کوو. هاشم امله او لین پرانکټ دغه دوه لوبغاړي د انټرنیشنل لوبغاړي دي چې تر اوسه پورې کوم معلومات نه ده ورکړی. یعنې نیپال بیا دا خبره کوي چې دوی به هم تیار سي او نیپال ته به راسي. دلته به په EPL T20 لیګ کوم چې نیپال راباسلی ده، په دغه کې به لوبې ترسره کوي. او زه به تاسو ته یو ښه خبر هم درکړم چې دغه لیګ تاسو لایو هم کتلی شئ، او همدغسې په دغه باندې به آینده کې زه تاسو ته یوه بله ویډیو به هم جوړه کړم چې هغه کې به زه تاسو ته پوره معلومات درکړم چې دغه لیګ به کله شروع کیږي او په کوم تاریخ باندې به ترسره کیږي او په څو بجو باندې به لوبې ترسره کیږي. نو که تاسو هم غواړئ نو دغه ویډیو در سره حتما لایک کړئ او لاندې ماته په کامنټ کې مو لیکئ. نو که تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبرور غواړئ نو دا یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ. او نور دی خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.